نورانی کا هغه ځای چې سره کینی دیرینه څلور یاران په مشورت بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو. د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د تورې او قلم سختن خوشحال خان خټک ډیر پخوا په خپلو شعرونو کې په سلا مشوره او په شریکه د کار کولو تلقین ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د توان او برېښنا د محکمې ذیلي څانګه پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو هم د چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان په مشرۍ کې د توانایي شعبې د ترقۍ لپاره ټولو متعلقه پوهانو او افسرانو سره په سلا مشوره د ټیم ورک په شکل کې کار کوي او د ارزانې او روانې بجلی جوړولو کامیاب ګامونه اخلي. پیډو که یو خوا د صوبې د ټولو نه د زیات آمدن پیدا کوونکې اداره ده او د کال د 15 ارب روپو نه زیاته ګټه ورکوي، نو بل خوا یې د 161 میګاواټ ارزانې بجلی پیدا کولو 7 منصوبې مکمل کړي دي او د 240 میګاواټ ارزانې بجلی پیدا کولو 7 منصوبې د مکمل کېدو اخیری مرحلو ته رسولي دي. پیډو کې د 1300 کالو نه دا یو مثبت روایت هم جوړ کړی شوی او ژوندی ساتلی شوی دی چې د عملې د کمغړي د کور د غم خاده په وختونو کې او د وړوکي او غټ اختر په موقع د عامې رسمي رخصتۍ ختمېدو نه وروستو دفتر ته په لومبۍ ورځ د راتللو سره سم د چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان په مشرۍ کې ټول افسران او د سټاف ټول غړي د اجتماعي لاسنیوي دعا او مبارکۍ دستوره ترسره کوي. تیره ورځ هم د غټ اختر د سرکاري یا رسمي چوټیانو د ختمېدو نه پس پیډو هاوس پېښور کې دغسې صحتمند مثبت او زړه راښکونکی روایت ژوندی وساتلی شو او اجتماعي دستوره یقیني کړې شوه. یا الله ټول د جنت مغفرت کې او د قبر عذاب اخلاص کې او مغفرت نصیب کې، یا الله د داخلي درجې بلندې کې، یا رب العالمین ټول اسلام ته خیر کې اسلام له هر ځای کې سربلندي ورکړي، کفر مغلوب کې اسلام غالب کې، یا رب العالمین موږ د فیصلې وکړي، یا الله دنیا او آخرت فیصلې زموږ ښایسته کړي او یا الله د قبر عذاب مو ساتي، یا الله ټولو برخې او ژوندو ته خیر کې آخر خادمو په ایمان کې رحم فضل او کرم را باندې وکړي او په آخر وخت کې دا کلمه رسي چې لا اله الا الله. د دغه ژوندي روایت په هکله د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان داسې ګویا نه دی. زمونږ داسې دی چې دا اکثر چې کله اختر تیر شي یا داسې نور ایونټ راشي لکه ډپارټمنټ کې څه د غم خوشحالۍ څه داسې ایونټ وي د چا سټاف باره کې هڅه کوي، نو زمونږ روایت دا دی په پیډو کې چې مونږ د دې کې یو الارم سیسټم دی، هغې په تھرو باندې ټول سټاف خبر کړو، هغې لاندې راشي زمونږ چې کوم په پیډو هاوس دی د هغې ګیدرینګ ایریا ده په ګراوند فلور باندې، نو هغې کې مونږ جمع شو او مونږ هغې کې چې اجتماعي طور څه هغه وي نو هغه په یو ځای باندې منعو کړو. لکه
اختر کې چې یو کس یو کمرې ته دی او ټایم ځای کیږي دا یې په دې باندې موږ ټول راجمو شو دا یو بل سره ملاو شو اختر مبارکي وکړو دا رنګه کې چې سټاپ ریلیټیو هغه غم شوی وي نو هغه کوم د کې ګیدرینګ وشي او هغه ته دعا وشي نو ټایم په هم ډېر هغه نشي ضایع نشي او دا فایده وي چې یو بل سره د مل ملاپ او دا یعنی یو بل سره شرکت یو اجتماعي موقع اویلیبل شي دا د یو روایت ته فرینکلی زه خو ډېر زیات اپریشیټ کوم او د خپل سټاف ته خپل کولیګ ته دا اډوایس ته چې دا کنټینیو ساتي او دا روایت نور مضبوط کی نو دوه فیدې دي هم ټایم په باندې زیات ونه لګي او دویم دا چې د یو بل سره چې کوم لینک دی کوارډینیشن دی او برادری دا هغه په سترنګ شي نو ما هغه دا اډوایس ته او دعا ده چې دا همیشه لپاره دا بحال وي او همدا شانتي د خپل برادری په مضبوطه ساتي د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان وینا ده چې راتلونکو 10 کالو کې به د پیډو ګټه د 15 ارب روپو نه 17 ارب روپو ته ورسیږي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.